السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تر دې دمه روغ جوړ او د صحت جامې پر تن اوسیږي. تېر لوستونه مو هم په پوره غور او دقت سره زده کړي وي او د نن ورځ د لوست لپاره مو هم په خپلو کورونو کې مطالعه سرته رسولي وي. اوس هم د لوست لپاره چمتو اوسیږئ. کتابچه او قلم باید له تاسو سره موجود وي. ګرانو زده کوونکو، په تېر لوست کې مې تاسو ته د کیمیاوي سرو ډولونو درکړي وو د کورنۍ دندې په توګه چې تاسو باید د کیمیاوي سرو ډولونه په یو جدول او یا یو ګراف په ډول ولیکئ او د هغې نومونه او ډولونه ټول ورسره ولیکئ. تاسو ګران زده کوونکو د تېر لوست کورنۍ دنده اجرا کړې ده. آفرین، ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، تاسو ډېر لایقه زده کوونکي یاستئ چې د تېر لوست کورنۍ دنده مو اجرا کړې ده. راځو ګرانو زده کوونکو د تېر لوست لنډیز ته چې تېر لوست بیا هم په لنډو ټکو کې تاسو ته بیانوم. ګرانو زده کوونکو، زموږ تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې کیمیاوي سرې په عمومي او عمده ډول په دوه ډوله دي، چې یو یې عضوي سرې یا ارګانیک فرټیلایزرز لکه د حیواناتو فاضله مواد، همدارنګه د نباتاتو پاڼې او د تنو برخې چې د خاورو لاندې شي نه رسېدلې سکاره او یوریا سره، او دوهم ډول یې ان ارګانیک یا فرټیلایزرز یا غیر عضوي کیمیاوي سرې وي چې هغه لکه ګچ، د کلسیم فاسفیټونه، همدارنګه د چیلي خورا او ځینې نورې غیر عضوي کیمیاوي سرې بلل کېدې. ګرانو زده کوونکو، بیا موږ تاسو د غیر عضوي سرو ډولونه ولوستل چې غیر عضوي سرو له جملې څخه دوه ډوله یې ډېر مو په تېر لوست کې ولوستل چې د همغه درې په عمومي ډول په غیر عضوي سرې په درېیو ډولونو ویشل شوي چې فاسفورس لرونکې کیمیاوي سرې او پوتاشیم لرونکې کیمیاوي سرې او د نایتروجن لرونکې کیمیاوي سرې دي. چې فاسفورس لرونکې کیمیاوي سرې دا چې موږ تاسو مخکې لوستي وو چې فاسفورس د نباتاتو د میوې او دانو د نمو او ودې او د میوې د لاسته راوړلو د چټکتیا سبب ګرځي. نو فاسفورس یو د مهمو عناصرو له جملې څخه بلل کېږي چې نباتاتو ته باید ورکړل شي. د ډای امونیم مونو هایدروجن فاسفیټ له منرال څخه فاسفورس لرونکي سرې لاسته راځي او یا همغه استفاده کېږي، او په همدې ډول ترای امونیم فاسفیټ هم د فاسفورس لرونکي سرې په ډول کارول کېږي. او په همدې ډول ګرانو زده کوونکو، پوتاشیم لرونکي کیمیاوي سرې مو ولوستې چې پوتاشیم عنصر د نباتاتو کې خصوصا په نشایسته او قندونو، په همدې ډول د کتان پنبې په جوړښت کې د هغو د رشتو په اوږدوالي او جوړښت کې برخه لري، او همدارنګه د نباتي امراضو د مخنیوي سبب ګرځي. او په همدې ډول پوتاشیم عنصر چې ده هغه د نایتروجن منفي اغېزې له منځه وړي. نو د سیلونایت مرکب چې پوتاشیم کلوراید او سودیم کلوراید مخلوط دی، هغه منرال څخه د پوتاشیم لرونکو سرو په لاسته راوړلو کې ګټه اخیستل کېږي، او پخپله هم سیلونایت منرال د پوډر په ډول مستقیما ځمکې ته علاوه کېږي. او په همدې ډول ګرانو زده کوونکو، د کرنالایت منرال چې پوتاشیم کلوراید او مګنیزیم کلوراید مالګه شپږ مالیکولو بل سره د پوتاشیم لرونکو سرو په جوړولو کې کارول کېږي. نو راځو ګرانو زده کوونکو درېیم ډول ته چې درېیم ډول یې نایتروجن لرونکې سرې دي چې نن ورځ به یې موږ تاسو مطالعه کړو. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې لوست مو بیا هم تاسو توجه ورته غواړم. د نن ورځې په لوست باندې پیل کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ورځې لوست مو بیا هم د اتم ټولګي د کیمیا مضمون د شپږم څپرکي موضوع ده، درېیم ډول د غیر عضوي سرو یا د نایتروجن لرونکې سرې. زموږ موخې دا دي ګران زده کوونکو په دې لوست کې چې تاسو ګران زده کوونکي د دې لوست تر پایه پورې وکولی شئ چې نایتروجن لرونکې سرې وپېژنئ او په همدې ډول د نایتروجن لرونکو سرو ډولونه زده کړئ. د لوست پاڼه مو 4 پاڼه ده او لوست مو 40 لوست ده. ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو په تېرو لوستونو کې هم زده کړي وو چې نایتروجن د هغه مهم عناصرو له جملې څخه دی چې د نباتاتو کلوروفیل کې او همدارنګه په امین اسیدو او پروټین په جوړښت کې مهمه ونډه لري، او د نباتاتو او حیواناتو د ټولو لپاره یو د اړتیا وړ عنصر بلل کېږي، ځکه چې په نباتاتو کې هم پروټین او امین اسیدونه شتون لري او په حیواناتو کې هم پروټین او امین اسیدونه شتون لري. نو کله چې موږ تاسو نایتروجن
ولوست چې پروټین او امینو اسید کې شتون لري او نباتات او حیوانات دواړو ته یو داسې عنصر دی چې نباتات او حیوانات دواړه ورته اړتیا لري. نو د همدې لپاره کله چې موږ تاسو خاوره د نایتروجن په واسطه غني کوو یا د نایتروجن په واسطه بډایه کوو یا د نایتروجن له پلوه بډایه کوو، نو موږ تاسو ګرانو زده کوونکو یو یوریا سره، یوریا کیمیاوي سره ده چې نایتروجن لرونکې کیمیاوي سره ده NH2CO NH2 یې فورمول دی، او په همدې ډول امونیا کیمیاوي سره ده چې د کیمیاوي سرې په توګه کارول کیږي NH3 فورمول دی. په دغه دواړو کیمیاوي سرو کې نایتروجن عنصر شتون لري. نو د همدغه سرو په واسطه موږ او تاسو خاوره غني کوو او بډایه کوو تر څو نباتات د خپل د اړتیا وړ نایتروجن د همدغه یوریا او امونیا د کیمیاوي سرو څخه لاسته راوړي. نو ګرانو زده کوونکو راځو لومړی د امونیا اوبه نه لرونکي کیمیاوي سره په توګه مطالعه کوو. لومړی اوبه نه لرونکي امونیا وایو. اوبه نه لرونکي امونیا یا NH3 دا هغه نایتروجن لرونکي سره ده چې 83% نایتروجن لري، 83% نایتروجن پکې شتون لري په دې سره کې، او بخپله امونیا د زیات فشار په وسیله باندې په کپسولونو کې اچول کیږي او په مستقیم ډول ځمکې ته شیندل کیږي او نباتاتو ته د حاصل د ښه کولو په خاطر ځمکې ته د همدغه فشار لاندې چې په کپسولونو کې ځای پر ځای شوي په مستقیم ډول د همدې له لارې شیندل کیږي. او دوهم ډول یې چې یوریا کیمیاوي سره ده، دوهم ډول د نایتروجن لرونکو یوریا کیمیاوي سره ده چې فورمول یې په دې ډول لیکلی شو NH2CO NH2. دا یوریا کیمیاوي سره هم د نایتروجن لرونکو کیمیاوي سرو له جملې څخه ده چې د نایتروجن عنصر لري، سپین کرسټلونه لري، او موږ تاسو دغه مرکب د حیواناتو په تشو باولو یا په تشو امتیازو کې هم شتون لري، او په زیاته اندازه د سپین کرسټلونه یې موږ تاسو ورته سپین کود هم وایو، سپین کیمیاوي کود چې تصویر یا عکس یې تاسو په 55 صفحه کې ګورئ. دا خپله د سپین کرسټلونه د یوریا د سرې دي، او د ایشېدو درجې یوریا سره په 132 درجې سانتیګریډ تودوخه کې په جوش راځي. 132 درجې سانتیګریډ ته چې تودوخه ورسیږي نو یوریا سره په ایشېدو راځي. په 100 ګرامه اوبو کې ګرانو زده کوونکو 100 ګرامه اوبه راواخلو اوبه، او د تودوخې درجه مو 25 درجې سانتیګریډ وي، نو یوریا کیمیاوي سره پکې 119 ګرامه حل کیږي. 119 ګرامه یوریا کیمیاوي سره چې نایتروجن لرونکي سره ده په 100 ګرامه اوبو کې تودوخې په 25 درجې سانتیګریډ کې حلیږي. نو موږ ویلی شو چې په 100 ګرامه اوبو کې د تودوخې 25 درجې سانتیګریډ کې د یوریا کیمیاوي سرې انحلالیت 119 ګرامه دی. زمونږ او ستاسو د هېواد په هېواد کې همدغه یوریا کیمیاوي سره د سپینې سرې په نوم هم مشهوره ده چې د مهمو او اساسي سرو له جملې څخه شمیرل کیږي، او یوریا د کیمیاوي سرو په حیث د زیات استعمال ځایونه لري ځکه چې ډېر ښه خصوصیات لري. یو ښه خاصیت د یوریا کیمیاوي سرې دا دی چې ډېر د استفادې وړ ګرځېدلې ده چې یوریا کیمیاوي سره د چاودېدو سبب نه ګرځي، او دوهم په هغه محیط کې چې یوریا کیمیاوي سره وي په خاوره کې په یوریا کیمیاوي سره زر په امونیا بدلیږي. دا یې دوهم ښه خاصیت ده. او دریم ښه خاصیت دا ده چې اور نه اخلي. څلورم ښه خاصیت یې دا په کوم چاپېریال کې چې یوریا کیمیاوي سره موجوده وي هغه چاپېریال ته زیان او تاوان نه رسوي. نو د جامد په ډول او همدارنګه د محلول په ډول په ځمکه کې
علاوه کېدلی شي. نو د همدغه ښه خصوصیاتو د درلودو له امله د یوریا کیمیاوي سره زیاته د استفادې وړ ګرځېدلې ده. ګرانو زده کوونکو، په صنعت کې یوریا کیمیاوي سره د امونیا او کاربن ډای اکساید له تعامل څخه په دوو پړاوونو کې لاسته راوړي، چې په لومړني پړاو کې ګرانو زده کوونکو امونیم کاربامیټ جوړیږي. امونیم کاربامیټ او تعامل یو اگزوترمیک تعامل دی د لومړی پړاو. یعنی اگزوترمیک په دې معنا چې تودوخه آزادوي، خو په دوهم پړاو کې یا په دوهمه مرحله کې ګرانو زده کوونکو تعامل یې اندوترمیک دی، چې امونیم کاربامیټ بیا را اخلي او هغه ته تودوخه ورکوي، بیا په یوریا کیمیاوي سره او اوبو باندې بدلیږي. تاسو ګرانو زده کوونکو ښه ځیر اوسیږئ چې امونیا د کاربن ډای اکساید له ګاز سره یو ځای شي، په پایله کې امونیم کاربامیټ جوړوي. ګرانو زده کوونکو، د لومړي پړاو تعامل یې دا دی چې لومړی پړاو کې 2 مالیکوله امونیا را اخلو NH2 دا امونیا د ګاز پر حالت شتون لري، جمع د کاربن ډای اکساید ګاز هم ورسره یو ځای کوو. چې کله مو امونیا د ګاز د کاربن ډای اکساید له ګاز سره یو ځای کړ، په پایله کې NH4 CO NH2 مرکب لاسته راځي، او چې همدغه مرکب ته څه ویل کي؟ امونیم کاربامیټ مرکب، او دا هم یو د اوبلن محلول په ډول وي. جمع ورسره انرژي ازادیږي. انرژي ازادیږي په دې معنا چې تودوخه ورڅخه ازادیږي، یو اگزوترمیک تعامل دی. خو په دوهم پړاو کې یا په دوهمه مرحله کې ګرانو زده کوونکو همدغه امونیم کاربامیټ مرکب را اخلو NH4 COO NH2. دغه مرکب ته اوس موږ او تاسو تودوخه ورکوو، جمع انرژي اندوترمیک تعامل شو، یعنی تودوخه جذبونکی تعامل شو په دې حالت کې، چې په پایله کې امونیا جوړیږي NH2 CO NH2. یوریا کیمیاوي سره ده، یوریا، او جمع یو 2 اتمه هایدروجن له دې برخې څخه او 1 اتم اکسیجن له دې برخې څخه کم شول چې هغه اوبه جوړوي. نو دغه په 2 پړاوونو کې د یوریا کیمیاوي سره د امونیا او کاربن ډای اکساید له تعامل څخه په لومړي پړاو کې امونیم کاربامیټ مرکب، او په دوهم پړاو کې چې اندوترمیک دی یوریا کیمیاوي سره او اوبه لاسته راځي. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو یوریا کیمیاوي سره چې ده په خپل جوړښت کې زیاته اندازه نایتروجن عنصر لري، نو د نایتروجن لرونکو مهمو کیمیاوي سرو له جملې څخه هم ګڼل کېږي چې د نباتاتو د پاڼو او تنو په جوړښت او وده او نمو کې مهم رول لري، کومک کوي. یوریا سره له یوریا سره د مخلوط په ډول او یا په خالص ډول کرنیزو ځمکو ته ورکول کېږي. همدغه یوریا سره یا د نورو کیمیاوي سرو سره مخلوط کوي، ځمکو ته یې علاوه کوي، او یا هم په خالص ډول هم کولی شو چې همدغه یوریا کیمیاوي سره ځمکو ته علاوه کړو. زموږ او ستاسو د ګران هیواد په شمالي ولایت بلخ کې مزار شریف ښار کې د سرې او برېښنا یو فابریکه شتون لري، چې په همدغه فابریکه کې په یوه کال کې له 15 څخه تر د 15 څخه تر 16,000 ټنو پورې 16,000 ټنو پورې له 15,000 څخه تر 16,000 ټنو پورې څه شی تولیدیږي؟ یوریا کیمیاوي سره تولیدیږي، یوریا. او په همدې توګه ګرانو زده کوونکو د 28 څخه تر 28 د 28 څخه تر 28,000 ټنه په یو کال کې امونیا تولیدیږي، امونیا. نو دا زموږ استاد د هیواد د یوریا او امونیا د تولید په برخه کې یوه لویه او مهمه فابریکه ده. ګرانو زده کوونکو، زموږ استاد د نن ورځې لوست پای ته ورسید. بیا هم ستاسو کورنۍ دنده د نن ورځې په لوست کې د 15 صفحې کړنه یا فعالیت دی چې
ویلی دي که چیرې د امونیم نایتریت مالیکولي کتله امونیم نایتریت مرکب فرمول ده چې دا هم یوه نایتروجن لرونکې سره ده امونیم نایتریت د امونیم نایتریت NH4NO3 دا مرکب د امونیم نایتریت مرکب مالیکولي کتله یې موږ تاسو ته راکړې ده چې امونیم نایتریت مرکب مالیکولي کتله څومره ده 80 ده 80 اتومیک ماس یونټ او په همدې ډول یې د یوریا کیمیاوي سرې کتله موږ ته راکړې ده چې یوریا فورمول دی NH2CO NH2 او زموږ تاسو ته یې ویلي دي چې د یوریا مالیکولي کتله 80 ده تاسو به ګرانو زده کوونکو د امونیم نایتریت په مرکب کې چې مالیکولي کتله یې 80 ده د نایتروجن مقدار معلوم کړئ او په همدې ډول به د یوریا په مرکب کې چې مالیکولي کتله یې 80 ده هم د نایتروجن مقدار به معلوم کړئ دا همدا ستاسو کورنۍ دنده راځو د نن ورځې د لوست لنډیز ته ګرانو زده کوونکو نن ورځ موږ تاسو په د کیمیاوي سرو له جملې څخه دریم ډول نایتروجن لرونکي سرې ولوستې چې له نوم څخه یې معلومیږي چې دا سرې نایتروجن لري څرنګه چې د نایتروجن عنصر د امینو اسید او پروټینو په جوړښت کې شتون لري او نباتاتو او حیواناتو ټولو امینو اسید او پروټین په بدن کې موجود دي نو ټول نایتروجن ته اړتیا لري خو که چېرته موږ تاسو غواړو چې د نباتاتو اړتیا د نایتروجن له مخې پوره کړو نو موږ تاسو باید ځمکې ته یا د یوریا کیمیاوي سره او د امونیا کیمیاوي سره علاوه کړو لومړی اوبه نه لرونکې امونیا یا NH3 چې فورمول ده دا نایتروجن لرونکې کیمیاوي سره ده چې 83% برخه یې نایتروجن څخه جوړه شوې ده او ځمکې ته په مستقیم ډول علاوه کیږي ورکول کیږي چې د فشار لاندې په کپسولونو کې ځای پر ځای کیږي او بیا مو د یوریا کیمیاوي سره ولوستی چې د یوریا کیمیاوي سرې فورمول هم NH2CO NH2 ده او د سپینو کرستلونو په ډول وي په 132 درجه سانتیګریډ تودوخه کې به جوش راځي په 100 ګرامه اوبو کې تودوخه 25 درجه سانتیګریډ کې په 119 ګرامه یوریا سره حل کیږي یوریا سره په موږ تاسو د مهمو خصوصیاتو له مخې زیاته د استفادې وړ ګرځولې ده چې چاودیدونکی خاصیت نه لري په هغه چاپیریال کې چې یوریا کیمیاوي سره موجوده وي چاپیریال ته زیان او تاوان نه رسوي همدارنګه ګران زده کوونکو یوریا سره په خاوره کې په امونیا بدلیږي او په همدې ډول اور نه اخلي نو د همدې له امله یوریا کیمیاوي سره یوه مهمه کیمیاوي سره ده په دوو پړاوونو کې لاسته راځي د امونیا او کاربن ډای اکساید د تعامل څخه په لومړي پړاو کې امونیم کاربامیټ مرکب او تودوخه لاسته راځي چې په دوهم پړاو کې امونیم کاربامیټ مرکب ته بیا موږ تاسو تودوخه ورکوو یو اندوترمیک تعامل دی یوریا کیمیاوي سره او اوبه ورڅخه لاسته راځي او همدارنګه موږ تاسو د ګران هیواد په شمالي ولایت مزار شریف کې د برېښنا او کیمیاوي سرې فابریکه شتون لري چې په یو کال کې د 15 نه تر 16,000 ټنه یوریا پکې تولیدېږي او د 26 نه تر 28,000 ټنه امونیا پکې تولیدېږي ښه ګرانو زده کوونکو تر راتلونکي لوست پورې چې موږ تاسو راتلونکی لوست کلورین او د کلورین مرکبات دي تاسو ورلوی او بخښونکي رب سپارم الله پاک مو مل شه